السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظورونو روژې مبارکه میاشت ده، سره د عبادتونو چې خپل خدای ته یې کوو. همداسې د خدای امر دی چې موږ او تاسې د خپلې کورنۍ، د خپلو خپلوانو، د ګاونډیانو د حال نه ځان خبر کړو. ډیره مهمه ده چې په هر وخت، خو خصوصا په دې روژې کې باید دی چې موږ او تاسې خپله کاسه، خپله ډوډۍ، خواړه د خپلو ګاونډیانو، د غریبانو سره نیم کو، برخه یې پکې وکړو. دا روژه ده همدې دپاره چې خدای پاک غواړي موږ او تاسې امتحان کا چې موږ څه کوو. عزیزانو، زه تل دا خبره کوم چې هر څه چې خدای ته خوښ دي، خدای پاک یې موږ ته امر کړی دی چې موږ باید هغه کارونه وکړو. او خدای پاک چې څومره انسانان دې نړۍ ته رالیږلي دي، همدومره مال یې را نازل کړی دی، خو ځنې بیا په ځنو باندې ظلم کوي. یعنې ځنو ته د ازمایښت دپاره مال ورکړی دی او غواړي چې دغه خلک امتحان کړي چې دې غریبانو ته خپل حق ورکوي که نه. حق یې صدقې دي، خیراتونه دي، پټ ورکول دي، زکاتونه دي او داسې نور. نو که چېرته موږ او تاسې دا کوو سره د عبادته، 5 وخته منځونه، روژې، زکات، حجونه، ذکرونه، تلاوتونه، نو موږ به په دې دنیا کې هم بریالي یو او د مرګ نه وروسته. او که چېرته خو موږ مالونه پټ ایښي وي، لرو یې په خپله، خو یې دومره خورو چې بس طبیعت هم په خراب شي، ګېډه مو پړسېږي، تراویح او منځونه هم بیا نشو کولی. خو ګاونډي مو وږی، کونډې رنډې یتیمان هم وږي، او موږ منځونو، تراویح، نوافلو او ختمونو ته زور ورکړی، ذکرونو ته، لیکن مال هم پټ ایښی وي. ښه کار دی، خو په هیر مو نشي چې بیا به هم د الله پاک په ګرفت کې راځئ. الله مو ښاد و آباد لره. سم مسلمانان شئ، سم مؤمنان شئ، د غریبانو حقونه مه خورئ او د خدای پاک سره منافقت مه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.